د پښتون قام ملي اتل صحافي لیکوال او مبارز شیر علي باچا د 22م تلین د غونډه په مردان ضلع کې را جوړه کړې شوې وه. په دې غونډه کې لیکوالانو، صحافیانو، وکیلانو او سیاسي مشرانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو د هغوی په قبر ګلونه واچول. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې پخوانی د جیل خانجاتو وزیر عبید الله جان بابت په دې غونډه کې مشر میلمه و. وی ډیو سره د خبرو په مهال دوی وایي شیر علي باچا د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کوله او د لسونه تر 20 کالو پورې ژوند یې په زندان کې تیر کړی و. جمهوریت لپاره د خلکو د حقوقو لپاره د اواز پورته کړی و. پر دې باندې باقاعده سرکار ډیر خوابدی سو. شیر علي باچا بیرته راپورته سو. دا خلک سره چې ټول کل شیر علي باچا هغه جیلونه نن پای جیل کې سبا په هغه جیل کې بیا به دای په دا باندو په کلو په هر ځای کې د ولس د یو ولسی سړی مکمل ولسی سړی. په دې غونډه کې د پخوانی پښتونخوا ملي عوامي ګوند عمومي سکرټر شیر علي باچا ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې شوې او د قام لپاره د هغوی د سیاسي او ادبي خدماتو ستاینه وشوه. وینا کوونکو ویل شیر علي باچا غوښتل چې پښتون قام په خپلو خپو ودرېږي او په مورنۍ ژبه کې زده کړې ترلاسه کړي او د حقونو ترلاسه کولو سره سره د ملک دننه یو ځانګړی حیثیت ولري. په مردان ضلع کې نوموړی شاعر او لیکوال فیض الوهاب فیض وایي شیر علي باچا د خپل لیک په ذریعه هم هڅې ولې چې په نوي کول کې بیداری پیدا کړي. عملی سیاست هم هغه کړی دی، خو دغه عملی سیاست نه زیات چې کوم دی د هغې اهم چې دی د هغې لیک دی او د هغې ټول لیکل چې چاپ شوي خو دوی خواره واره دي چې کله هغه یو ځای ته راغونډ شي دغه شي نو د هغې نه ډېر ښه فکري مواد چې کوم دی قام ته میلاویږي. شیر علي باچا په کال 1993 کې په مردان ضلع کې زیږېدلی وو او په جولای کال 1998 کې د دې دنیا سترګې پټې کړې. د دې وړاندې دوی په نېشنل عوامي پارټۍ کې شامل شوي وو، خو وروسته یې د کسان مزدور په نوم نوې پارټي جوړه کړې وه او بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عمومي سکرټر وټاکلی شو او تر اخري وخته پورې د یو سیاسي مبارز په توګه په دغه چوکۍ کار کولو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.